په کتاب کې راځي یو لمونځ دی صلات الذاکرین ورته وایي. مؤمن باید دا لمونځ په خپل عمر کې یا چې فارغ شي دا لمونځ باید وکړي. خدای تعالی عز وجل بیا حشر په ورځ د آخرت د ذاکرانو سره راپورته او هر حاجت چې د خدای تعالی عز وجل څخه وغواړي خدای تعالی عز وجل بیا حاجت پوره کړي او ثواب به خدای تعالی عز وجل ورکړي و دغه شخص دونه ثواب چې هغه به په نویشتنه ځایېږي. 4 رکعاته لمونځ دی، په هر رکعت کې وروسته تر الحمدلله 15 واره قل هو الله احد ویل، وروسته تر قل هو الله په ولاړه کې 300 واره کلمه د لا اله الا الله ویل، په رکوع کې په سجده کې او په قومه کې چې د رکوع څخه راپورته شي په مثل د صلات تسبیح د لمانځه 40 واره کلمه د لا اله الا الله ویل، وروسته تر لمانځه 300 واره ویل، 360 واره ویل کلمه د لا اله الا الله. شیخ باعزید بوستاني صاحب فرمایي چې زما څخه دا لمونځ یو وخت قول شو 40 ورځې غمجنه وم او دی مبارک فرمایي چې ما علیه صلات وسلام په خوب ولیدي. باعزید بوستاني صاحب وایي چې علیه صلات وسلام ما په دغه شپه په خوب باندې ولیدي چې دغه لمونځ صلات الذاکرین لمونځ ما وکړ او هر چا که په خپل عمر کې دا لمونځ وکړي پر ده باندې جنت حلال دی او دوزخ په حرام دی. کتاب وایي نو کتاب وایي ټولو مؤمنانو او مسلمانانو ته چې دغه لمونځ په خپل عمر کې یو وایي ادا وفرمایي چې خدای تعالی عز وجل جنت ورته واجب کړي او د اور څخه د دوزخ یې وساتي. दीन की बात फैलाना सदक़े जारिया है। सवाब की नीयत से वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। जज़ाकल्लाह।